عطا محمد نور دا ځل بیا خپل زړه پر عبدالله تش کړ. عطا محمد نور ولې عبدالله په کرار نه پرېږدي؟ راځئ په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. عطا عبدالله ته که څوکۍ او د سپیدار ماڼۍ د ارمان وه، نو ډاډمن یم چې ولسمشر غني به درکړې وای. نو په قرآن دې لوړه او قسم ولې وکړ؟ د بلخ پخوانی والي او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر جنرال عطا محمد نور یو ځل بیا پر ډاکټر عبدالله تازه نیوکې کړي او نوموړی په معاملې تورن کړی. عطا محمد نور پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي، ولسمشۍ ماڼۍ سره په څنګ کې دویمه لوړه، د والیانو د ټاکلو حکمونه سرې کرښې ټاکل، د خپل لاسلیک لاندې د ټول شموله حکومت د ولسمشر کلمې لیکل، لومړی وزیر څوکۍ غوښتل، د ټول شموله حکومت اعلان، پر ټاکنو کمیسیون نیوکې او بې ځایه تورونه لګول، ځان دې هم د ولس او هم نړیوالو همکارانو پر وړاندې وشرماوه. دا هغه څه دي د څه لپاره وکړل؟ په دې پار چې د مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شي، په دې پار چې په کابینه کې برخه درکړي، او که په دې پار چې د سپیدار ماڼۍ په ودانۍ کې پاتې شي. که دا ستاسې هیلې وي، نو ډاډمن یم چې ولسمشر غني به درکړی وای. که چېرې ستا ټیم وړتیا درلوده، خو په کار نه و چې قسم او لوړه دې کړې وای. عطا محمد نور په آخر کې له محمد حنیف اتمر سره د دوی د ټاکنیز ټکټ په اړه ویلي چې دوی د یو داسې نظام چې صدراتي وي هڅه وکړه، خو چې کله یې دا غوښتنه ونه منل شوه، نو ټاکنو کې برخه وانخیسته، خو د ولس باور یې مات نه کړ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي، نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جاري.